السلام علیکم، ستړي مسئ، جوړ په خیر. نن پنجشنبه د 1403 هجري شمسي کال د هوت میاشتې 2 نیټه چې د 2025 کال د فبروري له 20 نیټې سره سمون خوري. د سکون رادیو ویبپاڼې او خپل رسنیو څخه مو د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته زه حافظ احمد نصرت هرکلی کوم. سره صلیب نړیواله کمیټه وايي افغانستان د چاودېدونکو توکو له امله د ککړتیا لوړه کچه لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پر خپل ایکس پاڼه په لیکلي بیان کې ویلي دي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د ماینونو او جګړې د پاتې چاودېدونکو توکو له امله د ککړتیا لوړه کچه لري. دغه سازمان په خبره د ماینونو او ناچاوده توکو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو لپاره بېلابېلې ملاتړي پروګرامونه پیل کړي دي. تر دې وړاندې د ماین پاکۍ سازمان هیلو ټرست راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د چاودېدونکو توکو ککړتیا له 65 مربع کیلومتره زیاته شوې ده. غزنی کې نن د 4 ټرافیکي پیښو له امله 14 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د غزنی ولایت د امنیه قومندانۍ مسؤلینو خبر ورکړی دی چې نن سهار د غزنی ښار اړوند نانی بازار ته څیرمه په یوه وخت کې د 4 موټرو د ټکر له امله 12 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سرچینې له معلوماتو له مخې په یادو پیښو کې 11 کسان ټپیان او یو کس مړ شوی دی. د یاد ولایت ځایي امنیتي مسؤلینو ویلي دي چې د مړي جسد او ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې 9 ټرافیکي پیښه ده چې د غزنی اړوند د کابل کندهار پر لویه لار او دغه ولایت په نورو سیمو کې رامنځته کیږي. برېښنا شرکت وايي جوزجان ولایت کې د برېښنا 2 سترې پروژې پرانیستل شوې. د افغانستان د برېښنا شرکت ویلي دی چې په جوزجان ولایت کې د 125 میلیون افغانیو په لګښت د برېښنا 3 سترې پروژې پرانیستل شوې دي. د سرچینې په خبره په دې پروژو کې د 110 کیلو واټه د برېښنا مزي پراختیا او شبرغان ښار کې د 20 کیلو واټه شبکې پراختیا شامل ده. د مسؤلینو په خبره د دغو پروژو له لارې به د برېښنا د تولید ظرفیت له 40 میگا واټ څخه 90 میگا واټ ته لوړ شي چې فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې به ورسره د برېښنا د کمښت ستونزه تر یو بریده حل شي. اسمت ایرکاشیف د ازبکستان لپاره د امریکا له سفیر سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي اسمت الله ایرکاشیف دغه هیواد لپاره د امریکا له سفیر جنټن هنګ سره کتلې دي او د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د ازبکستان بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې ویلي دي دواړو لورو د افغانستان د وضعیت په اړه د دواړو هیوادونو د ګډو هڅو په اړه خبرې کړې او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان د وضعیت ښه والي په موخه باید نړیواله همغږي راجلب کړي. د امریکا دلتا هوایي شرکت د خپلې چپه سوي الوتکې هر مسافر ته $10,000 ورکوي. د امریکا یو هوایي شرکت دلتا اعلان کړی چې د کاناډا د ټورنټو په هوایي ډګر کې د خپلې یوې چپه سوي الوتکې هر مسافر ته $10,000 ورکوي. د یاد هوایي شرکت دغه الوتکې د دوشنبې په ورځ له امریکا څخه ټورنټو ته پرواز کړی و چې د ناستې پر مهال په ځمکه باندې په تیزۍ سره لګېدلې او چپه سوې ده. د دلتا هوایي شرکت وايي په پیښه کې یوازې 21 تنه ټپیان شوي دي. دا د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه. تر بیا د الله په امان.